لکه یو کتابو کې لیکلي دي چې الله تعالی د دې هر انسان پر وژه باندې 2 ملایکې لګولي دي کرام الکاتبین. لیکن چې کم چاته الله تعالی د خیر اراده وکړي چې کم ملایکه د انسان نیک اعمال لیکي هغه الله تعالی هر ورځ بدلوي. هر سهار د اسمانه سره د الله تعالی د عرش سره نوي ملایکې راځي. او چې کم ملایکه د انسان ګناه لیکي او د چپی وجه ملایکې هغه د انسان په ټوله ژوندۍ کې یو ملایکې هغه ته بدلون نه ورکړي. چې کله د قیامت میدان راسي د انسان عمل نامه ښکاره کیږي نو کرام الکاتبین ملایکې پر انسان باندې شاهدی ادا کوي. د نیکو اعمالو دا دومره زیات مشاهدان او ملایکې راسي چې د انسان د ژوندۍ څومره ورځې سوي د هر ورځې په مقدار نوي ملایکې راسي نو په زرونو په لکونو باندې د انسان د نیکو اعمالو شاهدانی. لیکن د انسان د ګناه شاهدانی د انسان د بدو اعمالو شاهدانی یوي. الله تعالی ورته وایي چې د دې د نیکو اعمالو شاهدانی دومره ډېرې دي او د دې د بدو اعمالو شاهدانی یوه ده. د دې یوې په مقابل کې د دې دومره ملایکو شاهدي زه څنګه رد کړم؟ ځکه الله تعالی دستي د دې شاهدي قبوله کړي د دې شاهدي نه قبلوي. په یو کتاب کې لا داسې مې لیکلي دي چې کومه ملایکه پر راسته وژه باندې ناسته د کرام الکاتبین د انسان د نیکو اعمالو لیکایي کوي هغې ته الله تعالی د امیر درجه ورکړې ده هغه امیره ده. او چې کومه ملایکه پر چپه وژه باندې د بدو اعمالو د لیکلو په شکل ناسته ده هغه ماموره ده. هغې د دې مخکې د دې بلې ملایکې د امره بغیر هېڅ نشي کولی. چې کله دی نیک اعمال وکړي نو هغه د راستې وژې ملایکه لیکي. لیکن چونکې هغه امیره ده د چا د مشورې ضرورت نه لري او هغه په دې خپل کار کې با اختیار ده. کله یو عمل په یو ولیکي کله یو عمل په 9 باندې ولیکي کله یو عمل په 10 باندې ولیکي کله یو عمل په 200 باندې ولیکي کله یو عمل په 200 باندې ولیکي په هر څه چې لیکي. لیکن چې کومه ملایکه پر چپه وژه باندې ناسته ده هغه ماموره ده. هغه د دې مخکینی ملایکې د اجازې بغیر هېڅ نشي کولی. چې کله دی ګناه وکړي هغه ملایکه دستي پر دې بله باندې مخ راوړی وایي زه یې ولیکم کې نه ولیکم. هغه ورته یو ځل ودرېږه ګوندې توبه به وکړي نو بیا یې دا نه لیکي. چې کله د زندګي تیریږي د توبې انتظار دی. چې کله هغه بنده توبه وکړي توبه صرف پر دې ګناه باندې په زړه کې پښیماني ښکاره کړي الله تعالی د هغې ملایکې د ورکې څخه ختم کړي. د هغه ملایکې د ذهنه څخه وباسي د هغه ملایکې څخه هېره کړي. لیکن چې کله دی پر دې ګناه باندې پښیماني نه کوي او د زندګۍ آخر راسي او د توبې تمه یې وخیږي نو بیا هغه ملایکه ورته وایي چې اوس خو آخر وخت دی د دې امیر سره مشوره کوي ویې لیکم کې نه ولیکم. هغه ورته وایي ویې لیکه یو په څو ولیکم ورته یو په یوې ولیکه بس. نو یار خو په اوله ابتدا کې لیکي نه تر آخره پورې انتظار دی او بیا چې په آخر کې لیکي نو یو په یو باندې لیکي. او دا د دې ملایکو خپل ترتیب دی. نو ما درته ویل چې الله تعالی کم چاته د خیر اراده وکړي نو بیا خو الله تعالی د هغې سره زندګي ډېره د اسانۍ کړي او د هغې د اسانۍ طریقه دا وي چې بیا الله تعالی هغې ته نظم په خپله جوړوي الله تعالی هغې ته ترتیب په خپله برابروي الله تعالی هغې ته کیفیت و طریقه داسې برابروي چې بیا د انسان په ډېر خیر کې د انسان په ډېره نفع کې د انسان په ډېره ګټه کې ورته تمامه سي. نو ما درته ویل چې پر انسان باندې کله د زندګۍ حالات رالو د زندګۍ د حالاتو دپاره بهترین شکل دا دی چې پر هغې حالاتو باندې صبر کول.